د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې د فبرورۍ په 21مه نیټه نمانځل کیږي چې موخه یې د ژبنیزې او کلتوري رنګارنګۍ هڅونه ده. په لومړي ځل د دې ورځې د نمانځنې پیل د یونسکو لخوا د 1999 کال د نومبر په 18مه نیټه وشو. ملګرو ملتونو د نړیوالې شورا د اعلامیې له مخې د مورنۍ ژبې د ورځ د نمانځنې موخه د نړۍ د ټولو وګړیو د ژبو ساتنه او هڅونه ده چې وروسته بیا 2008 کال د نړۍ د ټولو ژبو د کال په نوم هم ونوماوه. د مورنۍ ژبې د نمانځلو فکر په لومړي ځل د بنګلادیش هېواد نه وښتو. په بنګلادیش کې د فبرورۍ 11مه نیټه د هغې ورځې نمانځل دي چې د بنګلادیش یعنی ختیځ پاکستان خلکو پکې د خپلې ژبې بنګالۍ د منلو لپاره مبارزه کړې وه. دا ورځ اوس هم د هندوستان په غربي بنګال کې نمانځل کیږي. یونسکو هر کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ لپاره یوه موضوع ټاکي او د همدې موضوع په اړه ځانګړي پروګرامونه هم تنظیموي. له کال 2008 نه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په چیلي، روسیا، فلیپین، مصر، کاناډا، په کوزي پښتونخوا کې او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پښتنو لخوا هم نمانځل کیږي.